نبی صلی الله علیه وسلم عارف انسانو، الله سره ډېر محبت، کله هم چې یو تکلیف مصیبت پریشانی وغیرہ راغله نو فوراً به په خله باندې د الله رب العالمین نوم راتو. یو حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو سړی باندې مصیبت راشي پریشانی راشي نو په ابتدا کې داسې وایي چې الله ربي لا اشرك به شيئا، الله رب العالمین زما رب دې زاغي سره هیڅ یو شی نه شریکوما، د توحید کلمه دی وایي، د توحید اقرار دی وکي. نو په دې سره قانون دا دی د مؤمن او د عارف انسان زړه ته ټکور ملاو شي. کله چې مصیبت پاغي باندې راغلی یو د الله د مبارک نوم دغه په خله باندې روان شي، دا داسې لکه په زخم باندې چې ملهم واچولې شي داسې ټکور ته ملاو شي. نبی صلی الله علیه وسلم لا اله الا الله کلمه ولستلا